السلام علیکم. تاسو ته په حجره ټي وي کې هرکلی وایو. د صدر ډونالد ټرمپ دغه تجویز د غزه پټۍ په قبضه کې اخیستل او د غزه خلک په زوره بېدخل کول، دغه تجویز د داسې رکاوټونو ښکار دی چې کوم د دغه تجویز نافذ کول ناممکن جوړوي. په عالمي سطح دغه تجویز تنقید سره مخامخ دی او ناقدین دغه ایتنیک کلنزینګ او د بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ګڼي. د خطې مهم ملکونه لکه مصر او اردن د پزوره نقل مکانۍ مخالفت کوي، ځکه چې د دوی د قومي سلامتۍ او د ډیموګرافیک سټیبیلیټي په اړه تحفظات دي. د فلسطین خلک خپلې ځمکې سره ډیر نږدې تړون لري او د هر قسم جبري بېدخلۍ په خلاف شدید مزاحمت اظهار کړی دی. د دوی خپلې ځمکې سره دغه تاریخي او جذباتي وابستګي د هر قسم بېدخلۍ په خلاف یو مضبوط رکاوټ دی. دې سره سره هغه عرب ملکونه چې کوم د امریکې اتحادیان دي لکه سعودي عرب، د هغو هم امریکې سره حالات کشیده شوي دي او هغوی دغه تجویز مسترد کړی دی او د دو ریاستي حل حمایت کړی دی. په ملکی سطح هم دواړه غټ سیاسي جماعتونه د دغه تجویز مخالفت کوي، ځکه چې د دغه خبرې خطر شته اوس به امریکا په میډل ایسټ کې نوره فوجي مداخلت کوي او د عامو خلکو په زوره بېدخلي اخلاقي طور باندې هم قابل قبول نه دی. دغه دوه طرفه مخالفت نه دغه ظاهریږي چې حکومت دغه فیصله په نافذ کولو کې سیاسي چیلنجونه شته. په اخره کې عالمي مزاحمت، علاقايي مخالفت او د فلسطینیانو مزاحمت او د خپل ملک سیاسي رکاوټونه داسې دي چې دا منصوبه به کامیابه نشي. دا حجره ټي وي ته د نستعلیق رپورټو